د احد د غره عمره ثواب تا ته په جنازه میلاویږي او چې دفن ته ایثار شي دومره ده چې لکه 2 کره تا ته میلاو شوی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من شهد الجنازه، څوک چې جنازې ته حاضر شو حتی یصلی علیها تر دې چې باغی منځ وکړي شي فله قیرات، دې سید پر یو قیرات اجر دی. ومن شهدها حتی تدفن، او څوک چې جنازې ته حاضر شو دی مړی ته حاضر شو تر دې چې دفن کړي شو، دفن پورې حالت ایثار شو، فله قیراتان، دغه پر 2 قیرات دي. صحابه کرام عرض کو ومل قیراتان، دا قیراتان څه شی دی؟ قیرات په عربی کې په ډېرو شیانو باندې اطلاق کېدلی شي. دلته صحابو تعین تپوسه چې دا کم قیرات دی، دا قیرات څه شی دی؟ الله نبی ورته وایي مثل الجبلین العظیمین، د 2 غټو غټو غرونو عمره ثواب ته میلاویږي. او یو روایت مسلم کې دی اصغرها مثل احد، چې وړوکی پکې د احد د غره عمره دی، د احد د غره عمره ثواب ته میلاویږي. د احد د غره عمره ثواب هغه میلاوي احد غر څومره دی؟ موږ به ویل چېرته احد غر به چېرته یې وړوکی شانته غرې لکه زموږ د غرونو په شانته. موږ چې کله تللي وو عمرې نو هلته زموږ یو ملګری دی جامع اسلامي کې سبق وی طالب علم مدانه ما تپوس کوم دا احد غر څومره دی چې په حدیث کې یې تشبیه ورکېدلی شي؟ ما ته ویل دا 6 کیلومتره اوږد دی، ویل 6 کیلومتره اوږد غر دی، ویل غټ هم دی اوږد هم دی، دا وړوکی غر نه دی ویلو.